سلام علیکم ملګرو د ایچ پی ایم نیچرال اسټیټیکس نړۍ ته ښه راغلاست. نن موږ د ویټامین کا په اړه خبرې کوو چې ستاسو د بدن د هډوکو د پیاوړتیا او د وینې د نورمال بهیر لپاره یو اساسي عنصر ګڼل کېږي. ساینسي څېړنې ښيي چې ویټامین کا په بدن کې د کلسیم د جذب او په هډوکو کې د هغه د ځای پر ځای کولو لپاره خورا اړین دی. که تاسو غواړئ ویټامین کا په طبیعي ډول ترلاسه کړئ نو شنه پاڼې لرونکي سبزیجات لکه پالک، ګلپي او کړمې تر ټولو غوره سرچینې دي. دا ډول ځینې میوې او غوښه هم په لږه کچه دا ویټامین لري. دا ویټامین ستاسو له بدن سره مرسته کوي چې د ټپونو پر مهال د وینې د ډیر ضایع کېدو مخه ونیسي او د هډوکو د ماتېدو خطر کم کړي. یوه مهمه ساینسي مشوره دا ده چې د ویټامین کا مناسبه کچه ستاسو د زړه او رګونو د سلامتیا لپاره هم ګټوره ثابت کېږي. باید یادونه وکړو چې ورزشکاران د قوي هډوکو او کډونو د ساتلو لپاره د ویټامین ته جدي اړتیا لري. تاسو کولی شئ زموږ په یوټیوب چینل کې د بېلابېلو ویټامینونو په اړه بشپړې ویډیوګانې وګورئ. په یوټیوب کې زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو له داسې نورو معلوماتو خبر شئ. مننه چې تر پایه راسره وئ.